بسم الله الرحمن الرحیم. پرونم په مایکروسافټ ورډ کې په سپیشل باندې خبرې وکړې. اوس راځم د مایکروسافټ ورډ د نورو کمانډونو ته. په دې کې ګوره دی وړه نقطه باندې چې کلیک کې دا ست ما په انوایرنمنت کې ویلو چې د چېو دی وړو نقطو ته ډایلاګ څوګره ته ویل شي بل ډایلاګ باکس لانچر. اوس چې دلته موږ کلیک وګوره دی ځکه موږ سره زیاتې خبرې دي دلته لاندې په دې اپشن کې به وګورو تاسو. اوس کدي ځکه زه لیکل وکم دی نه ما لیکل وکړل قاری صاحب خو وکې ده ښا چې ګوره بیا کله د خیره نظامی ځای ته لاړې یا کوم ځای ته تللې د انټرویو د نالي تا ته بیا وایي چې داسې خط ماته ولیکه دا وګوره چې دا زه لیکم دومره وخت کې زه دومره خط لیکم نو دا به ته څنګه لیکي مساوي علامه به ور واچې مساوي دا وګوره ښا مساوي دا وګوره RAND او دا قوس شروع شفت نه بیا صفر ها دا به انټر کې دا وګوره دا زموږ چې شو دا زموږ خط شو دی ځکه ګوره زه اوس د دې نه داسې کاپي اخلم دې ته به زه یو کلر ورکړم چې موږ د ښه پته ولګېږي یو رنګ مې ورته ورکړم او د دې نه مې موږ کاپي واخیسته کاپي دلته مې چې دی پیسټ کو دې ځای کې صحیح شو دا مې د دې ځای کې پیسټ کو کنټرول وي سره مې دلته پیسټ کو. اوس رالم د دې ځای نه مې بیا کاپي واخیستله او دلته مې لاندې په دې ځای کې مې دا بیا پیسټ کړ رائټ کلیک سره تاسو دا پیسټ کولی شئ چې د دې ځای نه کلیک کړئ. اوس تاسو یو کس پوښتنه کوي چې ماته دا سور کلر والا بیا پیسټ کا نو اوس پس کې اوس چې دلته ودرېږي او بیا دا پیسټ کې نو بیا موږ ته سیم همدغه ټکسټ چې دی کاپي کېږي دا وګوره. د دې لپاره به تاسو دلته یو ډایلاګ موږ سره په اول سر کې دی ډایلاګ باکس لانچر دی چې موږ د دې په ترو باندې کولی شو چې دا ډیټا ځان ته سټور کړو یو ځای کې دا د مایکروسافټ ورډ والا ورکړه ها اوس چې دې کې به تاسو دا کلیپ بورډ ځان ته آن کړئ دا کلیپ بورډ به آن کړئ دا وګوره کله چې په دې ډایلاګ کلیک کې موږ سره دلته دا کلیپ بورډ آن شو دی ځکه دا وګوره دلته چې دې اوس تاسو د دې نه کاپي واخلئ دا مې دلته کاپي کړ او دې ځکه چې دا موږ ځان سره د دې ځای نه پیسټ کو نو چې پیسټ کو اوس زه راځم دا لاندې ټکس مثلا زه غواړم چې دا ټکس کاپي کړم او دلته راشم دې ځکه دا مې دلته پیسټ کو کنټرول وی سره. اوس که زه غواړم چې ما نه یو کس پښتنو کې چې هغه سور رنګ والا رنګ چې کوم کلر ما اخیستی او کوم ټکس هغه ما ته بیا پیسټ کا نو تاسو به راشئ دلته به لاندې وګوره دلته موږ سره دا کاپیانې پرتې دي دواړه که نه په دې کاپي باندې به کلیک کړئ دا موږ سره د دې ځای نه پیسټ کو. نو دا طریقه وه چې تاسو ته مې وښوده چې دا ډېره مهمه طریقه ده او تاسو نه که تاسو یو بل ډاکومنټ ته لاړ شئ ولې نه هلته هم تاسو دا پیسټ کولی شئ دا وګوره داسې په دې رقم باندې دا ځان سره پیسټ کړئ یا چې دی د دې ځای نه راشئ پیسټ آل یعنې دواړه ماته پیسټ کا صحیح ده دا تاسو د دې ځای نه پیسټ